اتم صفته الله عز وجل سورة نحل کې د دې غیر مسلمو یو شپه عقاید ذکر کړی دي اتم عقیده دا ذکر کړی دا وې مونږ چې کوم شرک کو بمشیت الله په دې کې د رب العالمین خوښه ده نن کوم غیر الله له سجده کو غیر الله له مدد شوی دغه اساسي بنیادی وجه دا چې رب العالمین په دې باندې راضي دي الله عز وجل قرآن کې په دې باندې تصریح وکړي چې دا مدروغ ویلي و الا کچرته تاسو په دې شرک باندې رب العالمین راضي وي تاسو په دې شرک باندې رب العالمین خوښ وي نو انبیاء علیهم الصلاه والسلام به ول علیکم انبیاء خو په دې مناسبت باندې راغلي دي چې خلک د تیرونه او باسي د رڼا په طرف خلک د شرک نه او باسي د توحید په طرف خلک د بدعت نه او باسي د قشان د سنت په طرف خلک د ګناه نه او باسي د توبې په طرف خلک د کفر نه او باسي د اسلام په طرف باندې نو انبیاء علیهم الصلاه والسلام به ول راځي دا خو په دې وجه باندې راغلي دي چې په دې ترتیب باندې راشي په دې ترتیب او په دې نه هم الله عز وجل سورة نحل کې یو شپه ته عقاید د غیر مسلمو چې ذکر کړی دي یا صفات ذکر کړی دي عبادت د طاغوت شخصي طاغوت فکری طاغوت تنظیمی مطلق طاغوت چې تقریبا د ډېر متعدد اقسام دي كل ما عبد من دون الله شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي و كل ما هر هغه څوک چې داغه بندگی کیږي چې سوا د الله نه برابر خبره ده کاغه مطبوع دي برابر خبره ده کاغه حکومت دی برابر خبره ده کاغه یو عالم دی چې تا داغه خبره راوچه تکړه په قرآن او سنت باندې ته پوه شه بده چې ته توغوت په طرف باندې روان شوې هغه سبب سره طغیان لپاره جوړ شو اې دې مصداقات به چې مفسرین لیکلي شیطان دی او کاهن دی کعب بن اشرف دی او پلان دی په خپل وخت کې اړ یو توغوت ځان له معلوم دی یا هغه شی چې تا د رب العالمین د ذکر نه په غفلت کې واقع کې په بل طرف باندې